په روژه مات کې افضله دا ده چې سړی باید وختي روژه مات وکړي چې څرنګه وخت داخل سو لمر ولوېدی ستا یقین سو باید سړی روژه مات کړي که اذان سوی وي او که نه وي سوی خامخا اذان ته کتل پکار نه دی بعض کسان په دې کې ډېر زیات ځنډ کوي چې ستوري وښکاره سي یا شپه ښه توره سي فضا توره سي نو بیا دوی روژه ماتي نه داسې نه دي پکار نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یزال الناس بخیر خلق به در هغه ساعته په خیر باندې وي چې دوی په روژه مات کې تلواره کوي ما عجل الفطره چې دوی روژه په تلواره ماتوي داسې تلواره هم نه چې وخت داخل سوی نه بس تاسو بیا مولوي صاحب ویل یا مفتي صاحب ویل چې هغه وایي په روژه مات کې تلواره کوي وخت داخل سوی نه وي تاسو روژه مات کړئ نه نه چې ستاسو یقین سو اوس خو الحمدلله کلینډران سته دا جنتري دي په دې کې وخت سته علماو کوششونه کړي دي الحمدلله په دغه وخت کې چې ستا یقین دا سو چې اوس هغه دی وخت داخل سو یو منټ 2 منټه احتیاط یا 3 منټه احتیاط کوو چې پروا نه لري فورا باید روژه مات کړي خامخا اذان په نه دي زموږ پښتانه خو بیا دا هم ګوري د دې دا یقین دی چې موږ د مسجد مولوي صاحب اذان نه کړی در هغه ساعت زه روژه نه ماتم الکه ستاسو د مسجد اذان نه کېدی یا سوی لوډ سپیکر خراب دا دی پکار حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي بل روایت لا تزال امتی علی سنتی زما امت به زما پر سنت باندې تر هغه وخت پورې چې دی د روژه په ماتولو کې د ستورو انتظار نه کوي ما لم تنتظر بفطرها په روژه ماتولو کې انتظار نه کوي النجوم د ستورو په ساراو کې دا سیستم اوس هم شته بعض کسان چې کوم دي روژه تر هغه ساعته پورې نه ماتوي چې هلته اسمان ته ګوري چې ستوري یې معلوم کړي اوس نه مات کړي ګوري روایت ما مخکې ټول دین باید موږ زده کړو علماو ته باید ورسو زاري ورته وکړو چې مولوي صاحب موږ ته دین راوښیه نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي زما امت به تر هغه ساعته پورې زما د سنت تابعدار وي چې دوی په روژه مات په وخت کې د ستورو انتظار نه کوي بل روایت کې راځي ان احب عبادي الی اعجلهم فطره زما په بندگانو کې در ټولو محبوب بندگان ما لره هغه کسان دي چې په روژه مات کې تلواره کوي نو په کار دا چې کله اذان سوی وي کني وخت داخل سي کلینډران ته وګوري 3 منټه یا 2 منټه په دې کې احتیاط وسي فورا باید روژه مات کړي او دغه رقم پیشنموي زموږ کسان د شپې په مابینځ کې پیشنموي کوي بیا وروسته بیا بیدېږي دا نه دي پکار افضل سنت طریقه څه ده افضل سنت طریقه دا ده نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی 3 يحب الله تعالی عز وجل 3 شان داسې دي چې الله تبارک وتعالی ته ډېر خوند ورکوي او الله تبارک وتعالی ته خوښ دی تعجیل الافطار وتأخیر السحور یو په روژه مات کې چې کوم دی تلواره کول او دوهم په پیشنمي کې ځنډ کول او دریم بل شی هم دی نبی علیه الصلاة والسلام دا الله ته خوند ورکوي نو د پیشنمي اخر وخت د شپې علامه شامی رحم الله د شپې شپږمه حصه سدس لیکلی او علما لیکي چې د صبح صادق څخه چې کم وخت سپیدې راخیږي د دې څخه دومره وخت در مخه باید پیشنمي وسي چې ته ښه خوراک په اطمینان وکړې او اوبه وڅښې خپل ضرورت پوره کړې دونې هغه تقریبا دغه په اخر وخت کې پر 4 بجې باندې یا 4:30 بجې چې راکښیني چې د پیشنمۍ سره ګرموي سرخان اواري سره خوري نو دلته وخت پوره کېږي لہذا په پیشنمي په وخت کې احتیاط او افضل دا چې په اخر وخت کې اوس بعض کسان د شپې پر 3 بجې کې صحیح خو دی خو البته افضل نه دی بیا وروسته د 3 بجو ما بعد بیرته بیدېږي بیا سهار لمانځه ته راکښیني نه پیشنمۍ په آخر وخت کې باید وسي افضل هم دا ده هغه کسان چې پیشنمۍ وختي کوي دا د الله په نیز باندې محبوب دي 3 کسان دا یحبها چې هغه الله خوښوي او الله د دې سره مینه او محبت کوي یا دغه شان الله ته خوښ دي چې تعجیل الافطار دی په روژه مات کې تلواره کول او یا دغه رقم دوم شی په پیشنمي کې ځنډ کول په کار دا دی
موږ او تاسو چې کوم عبادت کوو دا باید د شریعت په طریقه باندې دا لومړی باید موږ زده کو. په دا وخت کې دا بعض کسان بیا مزاحمت ډیر جوړوي د پیشنمې په وخت کې پر 2 بجې باندې پر 2:30 بجې باندې بیا لږ سپیکران ته نعتونه ورله کړي یو رقم نعت وي څوک قرات ورله کوي څوک په خپله وایي څوک شعرونه پکې وایي. ګورئ دا زده کوي. یو خو د مسجد احترام دا نه دی چې ته په مسجد کې نعتونه په لږ سپیکر کې دا د مسجد بې احترامي ده. دوهم دا زموږ په شریعت کې الله د بنده د حقوقو ډېر رعایت ساتلی دی. د بنده د حقوقو اول رعایت دا دی چې بنده ته په تکلیف نه رسوي. ډېر کسان دا رقم وي چې ضعیف وي او حساس یې معمولي شي باندې د خوب خرابېږي. دی په 3 بجې باندې چې دغه نعتونه ورله کړي یا قرات ورله کړي د دې په ذریعه باندې هغه مسلمانان ټول په تکلیف ماشومان راکښیني او دغه رقم هغه کسان چې هغه بدي د خوب راکښیني دې ته زحمت او تکلیف رسیږي بجای د دې چې ته ثواب لاسه راوړې عذاب دې لاسه راوړې. مسلمان زیرول ډېر سخت ګناه ده خاص کر د روژې په میاشت. دا خو پخوا دا بیخي ډېره اوس الحمدلله ورځ په ورځ کمېږي. د شپې پر 3 بجې به نعتونه ورله کړه در هغه ساعته پورې چې تا به پیشنمۍ نیمۍ ته رسوئ دا به رشتات و. ډېر کسان دا رقم وي چې هغه دماغي ناجوړې لري هغه داسې حساس مرضي لري چې په معمولي د شپې په اواز باندې دته خوف ورلېږي ویره ورلېږي یا د خوبه وځي. سپین ږیري ستا سپین سري ستا مریضان ستا ماشومان ستا دا ټول په دې ستا د نعت په ذریعه باندې ته خدا خیر کوي زه خلک راکښېنم هغه دې ټول په عذاب باندې اخته کړه. لهذا د حقوق العباد ډېر رعایت ساتل پکار دا قطعا نه دی پکار چې مسلمان ته تکلیف ورسېږي. دا شی دا سلسله ختم. پخوا اوس وخت کې به صحیح دا سلسله به و یا به نعت و یا به په سپیکرانو کې اعلانونه کېدل یا به ډول ته کېدی یا به دف ویل کېدی. دا دپاره د دې چې د خلکو سره عصري اسباب نه وه ګړیانې نه وې موبایلان نه وه الارم نه و نو دا خلک به په دې راکښېنول. اوس خو د هر انسان په جیب کې موبایل سته هغه پر الارم درېږي هغه ټول راکښېني پر دې په خپله باندې تا ته هېڅ ضرورت نشته په دې باندې. لہذا مسلمان ته تکلیف رسول زحمت ورکول دا په شریعت کې ناروا دی. نو لہذا پیشنمۍ په آخر وخت کې باید وسي روژه مات کې تلواره وسي او په پیشنمۍ په وخت کې کوشش دا وسي مسلمان په تکلیف نسي.